دش ولایتو خلک موږ له راځي او انشاءالله موږ دغه دوې ورځې چې تکلیف ورکړي په دې چې موږ باید چې مشوره وکړي د حکومت هم پوه شي د سیاست عامه هم پوه شي نور خلک د دوی پر دغه د سیاست عامې چې نن ټیش وکړه لس ورځې بعد راځي هغه د کوما په حالات کې مړ شي خو ته یې وینې دلته موږ ته دی خلک راځي چې د زکندن په حالات کې ته د دوی څه پوښتنه وکړه چې درې کترې وکړو دا بیا ولاړ شوي دي که نه دي برای دلته خبریالان راغلي ولا موږ ته مونږ له خلکو سره غږېدلي یو هغوی چې شفای پیدا کړې ده هغوی دا تایید کړې ده چې دغه کومه دوا چې تاسو جوړه کړې ده دا نتیجه ورکوي تاسو آخري غوښتنه له دولت څخه څه شی ده چې ژر تر ژره زموږ سره دا مسله حل کړي او موږ دوی په ګډه دا کار وکړو بس زموږ د دولت څخه د مشرانو څخه د چارواکو څخه د سیاست عامې څخه زموږ دغه خواهش دی چې موږ سره دا مسله دغه ګوره 200 کلینیکه دي ګوردو ته به دوا توزیع کوو د ورځې موږ 10 لکو نفرو ته دوا ورکولی شو په هر ولایت کې خلاص مننه کور مو ودان خوشحال اوسئ عمر مو ډېر راځو د مرکه کوم ګوره وروره دلته داسې خلک راغلي دي په خدای کې شپې ته یې لري شپې خوري ډېر په عذاب دي خلک د خدای دپاره دا دوا ورکړه زه په پوهېږم دا زما مندې خوندې دي دا اوس ما ودوی ته وویل چې دلته نه د تشناب بندوبست ده او دا مریضان دي پرتې دي ما ته به دا خوند راکوي چې دوی دلته پرتې دي لکه زه چې په خپله پروت یم والله بالله خجالت کاږم پر خپل ځان توکمه چې زه به دا مریضانو ته وګورم زه به د خپل مشرانو تاریان یم چې دوی ولې دونه غافل یاست چې دا فقیر مسکین بیچاره ولس یو ټیسټ یې په پیسو ورکوي نه دی هغه ته ټیکسي پیسې نه لري او هغه هم دی پر استانبول پورې ورکوي چې هغه تر دغه چې جوړه کړي په ترې کړي حکیم صاحب یو پوښتنه لرم پوښتنه مې دا ده چې که چیرې څوک دغه دوا وخوري آیا وروسته دغه مرض ورباندې راګرځي او که نه دا وقایم ده د علاج هم دی دواړه دي قسمی که شما در ویدیو دیدین حکیم صاحب گفت که همه دوایشان را وزارت صحت عامه استملاک کرده است با یک خواهر ما گفتگو و سخن داریم که به خاطر دوا گرفتن آمده خواهر جان ما از حکیم صاحب پرسیدیم که دوای ما استملاک شدن در حالی که امروز هم شما آمدین و دوا را به دست نآوردین امروز که آمدین دوا را به دست نآوردین چی احساسی دارین؟ بسیار یک احساس ناراحتی دارم بخاطر از اینکه دوا استملاک شده باید مردم امید آورده شاید امی شفا بخش است چون فامیل خود ما خاله کلانم که دیروز دوا گرفته شفا یافته خودش دخترش بچگکایش دیگه این امید مردم از نباید قطع کنند خب این که وزارت صحت عامه این دوا را استملاک کرده است شما از وزارت صحت عامه چی میخواین؟ از صحت عامه خواهش میکنم که دوای استملاک شده را به خود حکیم صاحب بتن که از طرف حکیم صاحب توضیح شود اینکه امروز آمدین و دوا براتون نرسید و وعده داد که صبح دوا را براتون میدهیم و دوا هم استملاک شده شما چی احساسی دارین و از وزارت صحت عامه چی خواهان هستین؟ این دوا فقط اگر آب هم باشه ما همین دوا را میخواییم بخاطر از اینکه شفا دهنده است مردم ما یقین به می کردین باور کردین خب همیشه باعث شفایی چندین مریض شده ما فقط هم آب خالی را میخواییم اگر آب هم باشه تشکر زنده باشید سلامت باشین